بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک دی زموږ په ویټامین ډي باندې. صحیح ده. ویټامین ډي موږ سره یو فیټ سالوبل ویټامین دی. د فیټ سالوبل ویټامین مطلب دا دی چې دا ویټامین ډي به په فیټ کې حل کیږي. صحیح ده. او په باډي کې به سټور کیدی شي. اوس د دې فنکشن وایو، د کار چې وایو، نو ستاسو په کې د څه نه څه انټرسټ پیدا شي. صحیح ده. فنکشن د څه دی؟ کار د ویټامین ډي دا دی چې هیلپس ان ابزارپشن آف کیلشیم. دې د کیلشیم په جذب کولو کې مدد ورکوي. کیلشیم دې څنګه جذب کوي؟ کله چې موږ خوراک وخورو نو هغه ډایجسټ شي، د هغې نه وروسته چې دی ځي بیا سمال انټسټاین ته. دغه انټسټاین نه دا خوراک چې دی بیا بلډ ته خېژي. چېرته ځي؟ بلډ ته. نو اوس ته چې کله یو داسې خوراک وخورې چې په هغې کې کیلشیم دی، دا خو انټسټاین ته لاړ شي، خو د انټسټاین نه بیا بلډ ته نه ځي، تر هغې پورې تر څو پورې چې ستا په جسم کې ویټامین ډي دی. نو چې اوس کله ستا په جسم کې ویټامین ډي وي، نو داسې چل به وکړي دا ویټامین ډي چې دا کیلشیم به د انټسټاین نه بلډ ته څه کړي؟ ابزارب به کړي. صحیح شوه؟ ښه. کیلشیم څه څیز دی؟ نو کیلشیم چې کوم دی دا میکس بون پلس ټیت سټرانګ. د دې کیلشیم کار دا دی چې دی کوم هډوکي چې دي د دې سره سره غاښونه چې شو د مضبوط ساتي. ښه. د کیلشیم کار دا دی. کیلشیم چې تاسو تقریبا په هر شیز کې وګورئ، په هر څیز کې چې کیلشیم و نو هغه به څه مضبوط وي، سټرانګ وي. نو دغه شان کې دا زموږ د هډوکي چې مضبوط دي یا غاښونه، دا هم د کیلشیم د وجې نه څه دي؟ مضبوط دي. بل کار د ویټامین ډي دا دی چې دی مینټین برقرار ساتي کیلشیم پلس فاسفورس بلډ لیول. د مثال په طور باندې په وینې ته څه وکړو؟ کیلشیم راوسته. کیلشیم چې دی دا اوس وینې ته راغلی دی، ابزارب شوی دی. خو په دې وینه کې د کیلشیم مقدار برقرار ساتل چې دا نه ډېر سیوا شي نه ډېر زیات کم شي، دا هم د چا کار دی؟ د ویټامین ډي کار دی. د دې سره سره فاسفورس، د فاسفورس هم په وینه کې مقدار چې دی برقرار ساتل، دا هم د کیلشیم کار دی. دا د ویټامین ډي کار دی. دا کیلشیم او دا فاسفورس چې دی، دې دواړو کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې دا غاښونه شو، مسل شو، د دې سره سره هډوکي دا هیلتي ساتي، برقرار ساتي. صحیح ده. په دې باندې به انشاءالله چې دی نو وروستی لیکچر بیا ریکارډ کوو. صحیح ده. کیلشیم، فاسفورس دا وغیره چې د منرلز دي، په دې کتاب کې شته دی. ښه. اوس د ویټامین ډي سورسز څه دي؟ مطلب ویټامین ډي به موږ د څه څیز نه اخلو؟ ځکه دا خو ډېر لازمي دی. د ویټامین ډي سورسز وایو. صحیح ده. له اول نه چې دی هغه سنلایټ دی. موږ د نور نه چې دی ویټامین ډي ډایرکټ نه شو اخیستی. اکثر خلک وایي د په نور کې چې دی ویټامین ډي دی. اوس پې تاسو پوه کومه. صحیح ده. کله چې موږ سنلایټ ته ایکسپوز شو، مخامخ شو، نو د سنلایټ دا رڼا چې کومه ده په دې کې یو خاص ریز دي، شعاګانې دي، الټراوایلټ ری ورته ویل کېږي. دا الټراوایلټ ری راشي زموږ په سکین باندې ولګي، په څرمنې باندې ولګي. په دې څرمنه کې دنده یو مالیکیول دی، دا کولیسټرول ورته ویل کېږي. خو تاسو نورې خبرې پرېږدئ. الټراوایلټ ری چې کله راشي زموږ په سکین باندې ولګي، نو سکین اټومیټیکلي ویټامین ډي چې دی جوړوي. څه جوړوي؟ ویټامین ډي جوړوي. د دې نه علاوه سورسز کې بل کارډ لیور آیل. دا کارډ چې دی دا یو مایع دی، د اینې په آیل، په تیلو کې چې دی نو ویټامین ډي ښه په وافر مقدار کې موندل کېږي. صحیح ده. د دې سره سره ایګیاک انډې کې زردیداګۍ چې کوم زیل دی په هغې کې هم ویټامین ډي شته دی. او چیز، پنیر چې کوم دی په دې کې هم ویټامین ډي موندی شي. اوس که ویټامین ډي زموږ په جسم کې چېرته کم شو، مقدار یې کم شو، نو څه چل به کېږي؟ نو ګورئ دې خوا حقه خبرې دي دلته کې دا هیلپس ان ابزارپشن آف کیلشیم. د کیلشیم په ابزارب کولو کې څه ورکو؟ مدد ورکو. نو چې اوس ویټامین ډي زموږ په جسم کې نشته دی، نو پور ابزارپشن آف کیلشیم، زموږ په جسم کې به د زموږ وینې ته به د کیلشیم ابزارپشن نه کېږي، یعنې کیلشیم به نه جذب کېږي. د دې سره سره کوم فاسفورس چې دی دا به هم نه ابزارب کېږي. د ده به په ماشومانو کې ځان له بیماري لګي او په غټو کې به ځان د بیماري لګي کله چې ویټامین ډي کمه شوه. صحیح ده. په ماشومانو کې یو بیماري لګي چې هغې ته ریکټس ویل کېږي. په دې ریکټس کې څه کېږي؟ په دې ریکټس کې چې کوم بونز دي، هډوکي، دا کمزوري شي. څه شي؟ کمزوري، ویک شي. د دې سره سره بو ویل کېږي کږېدلو ته. او دې سره خاص کر کوم هډوکي به کږېږي؟ لیګ بون. مطلب چې په ماشومانو کې کله ویټامین ډي کمه شوه، نو د دوی د هډوکي چې دي دا خو به کمزوري وي، دا خو ښکاره خبره ده، ځکه چې کیلشیم پکې ته نشته دی. بل دا هډوکي چې کوم دی دا به کږېږي، چې لږ شان کې ویټ پرې راشي که نه، هغه د جسم یا د هر څه دا کږېږي. خاص که تاسو چې کله د خپو د هډوکي وګورئ، دوی د خپې بیا کږې وږي. صحیح ده. په اډلټ چې کوم غټ کسان دي، په هغې کې به ځان نه چې دی نو بیماري پیدا کېږي او هغې ته ویل کېږي اسټیومالیسیا.
یا آسټیوملیشیا ورته هم بعضې کسان وایي. ټیک ده. په دې کې څه په دې کې داسې وشي چې د کوم بونز دي دا هډوکي سافټ شي، نرم شي. ولې نرم شي؟ اصل کې دا هډوکي سټرانګ ساتل د کیلشیم کار وکړي. اوس دلته کې د پور ابزارپشن کېږي، ځکه کیلشیم ستا جذب کېږي نو هډوکو ته وړی کېږي نه وینې ته راځي، نو خامخا به چې دی نو هډوکي به بیا څه سافټ وي، نرم وي، او د دې سره فریکچر مطلب ماتېږي به چې لږ شنکې ته څوک پرې زور یا څه وکړي نو دا به ډایرکټ څه بیا مات شوي وي. نو دا نننی لیکچر ډېر اسان دی، دومره ګران نه دی، ساده ساده خبرې دي. ځان پرې پوه کړئ، سکرین شاټ دې هم تاسو اخیستی شئ. ټیک ده. او ما له اجازت راکړئ د لوی الله په امان.